درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه هیله مند یم چې تاسې ملګري دوستان کورنۍ ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. نن یو ځل بیا د یو نوي درس سره ستاسې خدمت ته حاضر شوي یو. موږ نن په خپلواکو مورفیمونو غږیږو. خپلواک مورفیمونه لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې یو ناخپلواک دي یو خپلواک دي. نن بحث د خپلواکو مورفیمونه دی. هغه مورفیمونه چې په ځانګړي ډول یې ور رواني معنا ولري. کله که موږ دغه کلمې یا دغه مورفیمونه ولولو یا هم زموږ مخې ته راشي نو زموږ په ذهن کې باید یو تصویر ورسره وي. مثلا وایو کتاب. هر کله چې ما د کتاب کلمه وویله ستاسو د ټولو ذهنونو ته د کتاب تصویر راغی. او کله چې موږ د کتاب کلمه وویله نو ستاسو د ټولو ذهنونو ته د کتاب تصویر راغی. که وایي چې تیاره، الوتکه، چورلکه، ستاسې ذهنونو ته به هماغه نومونه د هماغه نومونو تصویرونه راځي، د هغه څیزونو چې دا ورته نومول شوي یا قرارداد شوي دي. نو دا بحث ډېر یو جنجالي بحث دی. نو پکار دا ده چې په نوبت او په ډېر دقیق ډول تاسو ته وړاندې کړو. تاسې هم ورته ډېر دقیق شئ. موږ خپلواک مورفیمونه چې دي دا په دوو ډلو ویشو. څو ډلو؟ په دوو ډلو. یو ته یې نومیزه ډله وایو، بل ته یې څه وایو؟ فعلي ډله. یو هغه مورفیمونه دي چې په دې کې نومونه راځي، په عموم کې نومونه پرې راشي. یو هغه مورفیمونه دي یا خپلواک مورفیمونه دي چې په هغې کې افعال راځي، فعلونه دي او د فعل اړوند توکي کې راځي. دا دواړه بېلې بېلې ډلې دي. نو په دې خاطر چې اساني رامنځته شي موږ لومړنی د نومیزې ډلې بحث کوو. نومیزه ډله به دغه فعلي ډله به ترې پاکه کړه، را به شو نومیزې ډلې ته. په نومیزې ډلې کې ضمیر، صفت، نوم، عدد دغه ټول د نومیزې ډلې برخې دي. نوم خو تاسو پېژنئ چې هغه کلمه ده چې یو څیز، شی یا هم پدیده یا اسم چې موږ ورته وایو، اسم یا نوم، دا هغه خپلواک مورفیم دی چې دا یو شی، پدیده، یو څیز او یا هم یا یو جسم ونوموي یا معنا ونوموي. دا چا کار دی؟ دا د نوم کار دی. مثلا زه وایم چې کابل. کابل د هغې سیمې لپاره نوم دی چې د افغانستان مرکز دی. افغانستان د هغې سیمې لپاره نوم دی چې افغانان پکې اوسېږي. محبوب د هغه چا نوم دی چې ستاسې مخکې ولاړ یم او دې ته ورته نوم. نوم چې دی دا هغه کلمه ده یا هغه مورفیم دی یا خپلواک مورفیم دی چې افراد، اشخاص، ځایونه، پدیدې، معنوي څیزونه او یا هم مادي څیزونه ونوموي. دا د نوم کار دی. بل ضمیر دی. ضمیر هغه کلمه ده چې دا د اسم پر ځای کارول کېږي یا هم دا هغه کلمه ده یا هغه خپلواک مورفیم دی چې دا اسم د تکرار مخنیوی کوي. مثلا زه وایم چې زه. دا یو ضمیر دی، زما د اسم پر ځای کارول کېږي. یا مثلا هغه. دا یو ضمیر دی چې د یو چا د نوم په ځای کارول کېږي. مثلا زه وایم چې احمد درس ولوسته خو هغه خپله کورنۍ دنده نه وه کړې. دلته د هغه د اسم پر ځای یا د احمد د نوم پر ځای وکارول شو تر څو تکرار له منځه لاړ شي. بل زموږ سره صفت دی. صفت هغه کلمه ده چې دا د یو بل اسم ښېګڼې، بدګڼې او یا هم د بل اسم څرنګوالی او یا هم د یو اسم د څرنګوالي او د کیفیت اندازه موږ ته وښیي. ښېګڼه، بدګڼه موږ ته وښیي. مثلا زه یو مثال لیکمه. مثلا زه وایم چې تور قلم. دا تور د قلم لپاره څه دی؟ صفت دی. خو دا په یاد لرئ چې صفت باید له خپل موصوف سره ذکر شوی.
که په جوړښتي لحاظ وي او که په معنوي لحاظ. بل بحث موږ سره د عدد دی. عدد هغه خپلواک مورفیم دی چې په ځانګړي ډول معنا لري او د یو اسم درجه، د یو اسم شمیر او یا هم هغه عدد موږ ته روښانه کوي. دا کار د چا دی؟ دا د عدد دی. نو په دې خاطر چې په نوبت ټولې ډلې شرح کړو، لومړۍ ډله چې موږ یې غواړو دلته شرح کړو هغه د اسم یا نوم. راځئ چې نوم وپېژنو چې نوم څه شي ته ویل کېږي. نوم ما مخکې تاسو ته وویلې چې نوم هغه کلمه ده چې یو څیز، شی، شخص، معنوي توک او یا هم مادي توک ونوموي او داسې ونوموي چې دا قرارداد شي. مثلا زه وایم چې امریکا د هغې سیمې لپاره یو قرارداد شوی نوم دی چې ټولو خلکو منلی چې هلته اوس امریکایان اوسي. یا مثلا موږ وایو چې مثلا احمد دا د یو شخص نوم دی، یا غنم دا د یو داسې مادي توک نوم دی چې موږ تاسې ترې استفاده کوو. دې ته شوی نوم ورته وایي. نوم بیا بېلابېل ډولونه لري. راځئ چې د نوم په ډولونو وغږیږو. چېرته موږ او تاسې د نړۍ یو شمېر نورو ژبو ته وګورو، هلته نوم په 9 قسمه، 11 قسمه، 15 قسمه، 6 قسمه په بېلابېلو قسمونو ویشل شوی دی، ډولونه یې ورته ورکړي دي. موږ په دې خاطر چې لږ اساني رامنځته شي او ډېر زیات اوږدوالی پکې رامنځته نه شي، یوازې دا 6 ډولونه یې دلته تشریح کوو او دا زموږ سره په پښتو ژبه کې ډېر کارېدونکي نومونه دي. اول عام، دا هغه نوم دی چې دا عام وي او مراد ترې یا هدف ترې یو څیز یا یو شخص یا یو توک نه وي. عام داسې وي چې د ډېرو د هر چا لپاره وکارول شي، یعنې هغه د اړونده توک چې دی هغه د هر شي لپاره وکارول شي. مثلا زه درته وایم لکه هېواد، د هېواد یا د وطن نوم دا موږ د هر ځای لپاره، یعنې یوازې څه دی چې دا افغانستان لپاره کارول کېږي. مثلا زما لپاره زما وطن افغانستان دی، د یو امریکایي لپاره د هغوی وطن امریکا ده، د یوه جرمني لپاره د هغوی وطن جرمني دی. یا مثلا موږ وایو چې هلک، نو دا هلک خو د ټولو لپاره یو نوم دی، عام دی. بیا په هغې کې د هر چا احمد بیل دی، محمود بیل دی، باسط بیل دی او خالد بیل دی. یا مثلا وایو ښځه، نو دا د ښځې نوم خو عام نوم دی، مګر په هغې کې بیا ملالۍ بیله ده، غوټۍ بیله ده، څانګه بیله ده او وږمه بیله ده. بل اسم زموږ سره د جنس نوم دی. جنس نوم نه هدف او موخه دا ده چې دغه نوم په د هغه څیزونو لپاره کارول کېږي چې هغه نه شمېرېدونکي جنسونه وي یا نه شمېرېدونکي مادي توکونه وي. مثلا زه وایم غنم، اوبه، اوړه، دا هغه نومونه دي چې نه شمېرېدونکي توکونه وي خو د جنسیت لپاره ورته کارول شوي. د ډلې نومونه دي هغه چې دا د یوې ډلې یا د یو ټولګي یا د یو جمع اشخاصو لپاره وکارول شي یا د جمع توکونو لپاره وکارول شي. مثلا زه وایم رمه، ټولګی، جماعت او ولس، ټبر، کابینه او دې ته ورته. بل نوم زموږ سره د معنا نوم دی. معنا نوم هغه نوم دی چې دا په حقیقت کې بل نوم زموږ سره د معنا نوم دی. معنا نوم هغه نوم دی چې دا په معنویاتو کې موجود وي مګر په 5 حواس سره هیڅ نشي. مثلا ونه کتل شي، بوی نشي، ذایقې په توګه هیڅ نشي، وانه لیدل شي او لمس نشي. نو دا هغه څیزونو لپاره کارول کېږي. لکه عقل، تاسې عقل لیدلی؟ نه، عقل هم نه دی لیدلی، ما هم نه دی لیدلی، خو د عقل هغه غیر مستقیم تاثیرات موږ لیدلي دي. عقل خو مستقیم داسې نه ښکاري لکه دا قلم چې یو چا دې پورې تړلی وي چې دې سره عقل شته دی هغه بل سره نشته، یا یو چا د یو سر تړلی دومره وایي د سره عقل کم دی او دا ټول قلم کې د سره عقل زیات دی. خو غیر مستقیم هغه تاثیرات موږ ګورو.
مثلا که یو سړی کم عقل وي نو هغه به کم عقل کارونه کوي که لږ هوښیار وي نو هغه به د هوښیارتیا کارونه کوي لکه مینه نفرت دې ته ورته نور څیزونه چې مستقیم نه حس کېږي غیر مستقیمې احساسات موږ حس کولی شو بل زموږ سره د ذات نوم دی دا د ذات نوم هغه نوم دی چې دا په پنځو حواسو حس شي مثلا دا قلم دی ومینیم قلم حس شو صحیح مثلا دا تخته ده حس شو دې ته چې وایي دې ته د ذات نوم وایي بل ځانګړی نوم دی چې دا د ځانګړو څیزونو اشخاصو او د ځانګړو څیزونو لپاره کارول کېږي لکه مثلا زه وایم چې کابل دا د یو ځانګړي ځای نوم دی وایم چې محمد اشرف غني دا د یو ځانګړي شخص نوم دی نو هغه بېله برخه دا د نوم ډولونه اوس راځو د نوم ویش د جوړښت په اساس کوو چې آیا زموږ اسمونه د جوړښت په اساس په څو برخو ویشل شي تاسو به په دغه درس کې د دوو څیزونو سره ډېر مخ شئ چې هغه جوړښت دی هغه جنسیت دی هغه معنا ده دا هغه څیزونه دي چې یا د هغه کیسې هغه مسئلې دي چې په دې باید سره بحث وکړو جوړښت هغه خارجي سټرکچر دی صحیح معنا هغه چې د سټرکچر تر شا کوم څیز پروت وي هغه معنا ده او جنسیت خو تاسو پوهېږئ چې جنسیتونه بیا نر وي یا به ښځې دا خو د نړۍ په ټولو ډلو کې شته نو اول که جوړښت ته راشو د جوړښت په اساس نوم چې دی په دریو قسمو ویشل شوی ساده اشتقاقي او مرکب ساده نومونه هغه نومونه دي چې دا په ځانګړي ډول معنا ولري که چېرته وویشل شي مفهوم له لاسه ورکوي کتاب که په باندې وویشو کاف و ت او ب او دا څه سره بېل بېل کېږي نو معنا له لاسه ورکوي اشتقاقي نومونه هغه نومونه دي چې د یوې اشتقاقي عملیې پر بنسټ جوړ شوي وي د یوه خپلواک او د یوه ناخپلواک لکه روغتون دا که چېرته موږ په منځ وویشو روغ او تون صحیح روغ او تون اوس دا روغ چې دی یو معنوي توب ترې جوړ شو تون په ځانګړي ډول معنا نه لري دې ته چې وایي اشتقاقي نومونه وي لکه روغتون نو پوهنتون نو پوهنځی ښوونځی او داسې نور راځو مرکب نومونو ته مرکب یا ترکیبي نومونه هغه دي چې دا د دوو خپلواکو مورفیمونو نه جوړ شوي مثلا وایم کابل پوهنتون یا وایم چې احمد شاه بابا مینه که چېرته دا موږ ټوټه ټوټه کړو تقسیم کړو په خپلواکو یا ساده مورفیمونو باندې بدلیږي اوس مثلا کابل پوهنتون دا تقسیم هم که مفهوم یعنی دغه توکونې معنا له لاسه ورنه کړه احمد شاه ګوره احمد شاه بابا مینه یعنې دا موږ تقسیم کړه کومه معنا یې له لاسه ورنه کړه دا اوس تاسې نننی درس که چېرې پوښتنه لرئ وړاندیز نیوکه پیشنهاد لرئ نو کولی شئ موږ ته په کامنټ کې پرېږدئ زه هیله مند یم چې تاسې به نننی درس اورېدلی او لیدلی وي تر بیا ښې